ملګريه، غواړم د خوښۍ او د خوښ اوسېدلو تر ټولو ګټور راز درته ووایم. ښایي د خوښۍ لپاره هر څوک خپل تعبیر ولري، خو زما تعبیر دا دی چې که له خلکو له خبرو څخه غني شولې، بې پروا شولې، خوښي دې مبارک شه. یوازینی راز چې زه ډېر په اتکا کوم هغه دا ده چې د خلکو ماویلو تاویلو ته اهمیت ورنه کړئ، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځئ، او دغه خوږ ژوند چې تاسو لرئ د خلکو د خبرو په خاطر خراب نه کړئ، او نه د خلکو لپاره ژوند وکړئ. ژوند ستاسو دی، فکرونه ستاسو دي، خپل فکر مو عملي کړئ، خپل ژوند مو وکړئ. هېڅکله نورو ته وخت مه ورکوئ تر څو ستاسو په ژوند کې مداخله وکړي، تر څو ستاسو په ژوند کې دخالت وکړي، او ستاسو هغه کوچنۍ نړۍ چې ځان ته مو جوړه کړې، هغه کوچنۍ خوښي مو چې ځان ته مو پیدا کړې، هغه له منځه ولاړه سي. نو کوشش وکړئ چې هېڅکله هم د نورو خلکو په خوښه ژوند ونه کړئ، نه د نورو خلکو افکارو او مفکورو ته په دې مغز کې ځای ورکړئ. دا مو له ذهن څخه وباسئ. ژوند ستاسو دی، تاسو یې په خپله سرته ورسوئ. او هر کله چې موږ کوشش وکړو دا چا زړه خوشحاله وساتو، زموږ خپله خوشحالي زموږ څخه کوچ کوي او سکون خوښي مو نوره څخه ځي. نو که غواړئ چې خوښ اوسئ، د چا خبرو پسې مه ګرځئ، خپل ژوند مو په خپله خوښه سره وکړئ. هېڅوک تاسو نشي منې کولی. رب متعال موږ خود مختاره پیدا کړیو، موږ د چا بندګان نه یو، موږ د رب متعال بندګان یو. د هغه بندګي پکار ده، نه د انسانانو. د انسانانو بندګي او تابعداري پرېږدئ، خپل ژوند مو وکړئ.